تاریخي جمهوري او د خشمنډک پرلټ دروند صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي رهنما ښاغلی حاجي عبدالعلیم پهلوان دلته پر سټیج ناست د هر پارټۍ تاجر لغړي اتحاد قدرمنو مشرانو زموږ سره پر سټیج ناست زموږ د لغړي اتحاد قدرمن مشر غوث الله جان او دلته پر سټیج ناست زموږ نور مشران علماء کرامو او په پرلټ کې ناست زموږ د چمن غیرتي مشرانو او ننګیالي ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزیزانو تاسې ډېر د قدر وړ خلک یاست. ستاسې د ننګ رڼا په ټول پښتانه ته رسېږي. برایه مې واورېدله پر انګور اډه باندې هم داسې یو د پښتانه یو پرلټ ناست دی چې نن یې 114مه ورځ ده. زموږ او ستاسو دا پرلټ د دې قرآن نه پرلټ 140مه ورځ ده. تاسې د قدر وړ یاست. موږ د دا کمرانانو باندې غږ کوو چې تاسو کاڼه یاست، تاسو ړانده یاست. تاسې زموږ دا تکلیفونه نه وینئ، زموږ دا زحمتونه نه وینئ. ما پښتون ولس، ما غیرتي ولس په تنده او په لوړه درته ناست دی، په صبر درته ناست دی. موږ هغه څوک یې زموږ قام په دې پېژندل کېږي چې پښتون قام غیرتي ولس دی، غیرتي قام دی او دوی ته بلکل جنګ هېڅ زور نه غواړي. جنګ خو موږ د ظالمه سره په خوښۍ کوو، د ظالمه سره زموږ ته جنګ ډېره مزه راکوي، خو پر موږ د خپل وطن ګران دی. که نه ایستی خو به مې ډېر وختي کار در خلاص کړی وای. ما غیرتي ولس دلته ناست دی، و دا یخ ته ناست دی، و دا باران ته ناست دی او ګرمۍ هم پر تېرې شوې، وایي یخونه پر رالو. تاسې هېڅ هوش نه کوئ. زه فکر کومه چې تاسې ټول په نشه کې دا ملک چلوئ. دا د نشه به مې نابوده شي. دا نشه چې ته کوئ، ته اصل کې د دا ملک دښمنان یاست، ته د دا ملک خاینان یاست، ته د دا ملک غداران یاست. ته د خپل ولس، دا ښاغلی ولس تاسې زیروئ او تاسې یوازې په دیوال ته دروئ چې د ایستۍ و خوله ته لاس واچوئ او ستۍ خولې ته نه درڅېرې کړي. موږ د هېڅ چا څخه نه بیرېږو. موږ یوازې د الله څخه بیرېږو. موږ د الله څخه مدد غواړو. موږ د دا شرابخورو څخه موږ نه بیرېږو. موږ د دوی سره موږ داسې زړه غواړي چې د دوی خولې ځنه ورڅېرې کړو. موږ د دوی خولې هم ورڅېرلی شو. موږ باندې د خپل وطن ګران دی، د خپل ملک را باندې ګران دی. ته خو به ولاړ شې د 5 روپو مزدور یې ولاړ به شې. ما غیرتي ولس چې دلته د زحمته سره مخامخ کړی دي، پر تا باندې دې نالت شي، پر تا نالت وایمه. هر څوک چې زموږ د دې مظلوم اواز، د دې مظلوم اواز نه اوري، پر هغه دې نالت شي. ته دلته راسه برګیډیر صاحب، دلته ناست یې، راسه پر د خپل ولس کې وګوره ستا ولس څومره په ننګ او په غیرت او په صبر دلته ناست دی. دا د خپل ملک پر ګران دی، د خپل وطن پر ګران دی. ستا د ټانګانو څخه دی نه بیرېږي. ستا ټانګان ته موږ په خوښۍ پرېوځو. یو پلا درته پرېوځم، بله پلا دې ولمه، د ټانګه سره به دې پر دا بله خوا در واړوم. ما غیرت مه چیلنجوه، ما غیرت مه چیلنجوه. ما دیوال ته مه دروه. هر دیوال ته چې مې ودروې هغه دیوال به زرې کړم. راسه ځان په وش کې راوله فورا. ما د دې غیرتي ولس دا زرینه مطالبه ومنه. تا خو ګر سره ځان پر نشه اچولی دی او ته یې نشه، ته یې ډوب، ته یې په دغه خون کې لوېدلی، دغه شرابو په خون کې راوخېږه.